السلام علیکم ملګرو ښه د وباد اوسئ تمه لرم چې ښه به یې. نن درسره یوه بله خبره شریکومه چې موږ پاکستانی قام او بیا په خصوصي توګه موږ پښتانه په څه خوشحالیږو. موږ په دې نه خوشحالیږو چې زموږ ملک ترقي وکړي، د دنیا سره سیال شو. موږ په دې باندې هم نه خوشحالیږو چې زموږ تعلیمي ادارې دې حد ته ورسي چې زموږ د تعلیمي ادارو نه څوک هم فارغېږي او هغه د یو ښکلی بهترین د اخلاقو نه ډک انسان فارغه شي. موږ په دې باندې هم نه خوشحالیږو چې موږ د په هسپتالونو کې په قطار کې د 10 روپو د چیټۍ دپاره ودرېږو او بیا دننه د 10 روپو سیرنج هم زموږ په هسپتال کې نه وي او په 10 روپو سیرنج هم موږ بهر را اخلو. موږ په دې باندې هم نه خوشحالیږو. موږ په دې باندې هم نه خوشحالیږو چې زموږ ملک دی د IMF د قرضې نه خلاص شي. موږ په دې باندې هم نه خوشحالیږو چې موږ د تاڼه تحصیل ته لاړ شو او بغیر رشوت نه دې زموږ کار وشي او بغیر د سپارش نه دې زموږ کار وشي. موږ ته د انصاف په اعلی طریقه باندې میلاو شي. موږ په دې باندې هم نه خوشحالیږو چې زموږ په وطن کې د میرټ په بنیاد باندې کار وشي او کلاس 4 نوکري دی موږ په 15 لک روپۍ وانخلو، هغه دې موږ ته بلکې هسې میلاو شو چې دا زموږ حق دی. موږ په دې هم نه خوشحالیږو. موږ په دې خوشحالیږو چې زه د کمې سیاسي پارټۍ سره یم او زموږ پارټۍ څومره ګڼه جوړه کړه. موږ په دغه ګڼه خوشحالیږو او دغې ګڼې ته موږ ترقي وایو. خیر دی که زموږ په کور کې ډوډۍ نه وي، خیر دی که موږ په لکاو روپو قرضدار یو، خیر دی که زموږ د بچو د جامه پیزارو پیسې نه وي، خیر دی که زموږ کره وړه چای چیني غوړي نه وي، خیر دی که زموږ روزګار نه وي په روزګار پسې در په در ګرځو، خیر دی که زموږ دروازې ته قرضداري ولاړ وي او زما پیسې راوړه، څوک یې د ګڼکپ په نوم حسابوي، څوک یې د دروغجن په نوم باندې حسابوي. دې سره خو موږ عادت شوي ځکه چې زموږ ملک ته IMF د ملک په دروازه IMF ولاړي، موږ هغو له قرض ورنکړل نو موږ من حیث القوم زموږ اشخاص به پردي قرضدار له څه قرض ورکړي. موږ په دې هم نه خوشحالیږو چې موږ د قرضو نه خلاص شو. موږ په دې هم نه خوشحالیږو چې موږ ته د ښکلی کاروبار میلاو شو چې د حیا د عزت د غیرت ژوند تیر کړو. موږ صرف په یوه خبره خوشحالیږو او هغه خبره ده زنده آباد مرد آباد. زما لیډر، زما غل لیډر زنده آباد، ستا غل لیډر مرد آباد. زما پارټۍ جلسه وکړله دومره پاور شو وکړله، ستا پارټۍ جلسه وکړله دومره لږ خلک پکې وو. زما په پارټۍ کې دومره ګڼه وه او ستا په پارټۍ کې ګڼه نه وه. ګڼه څه ته وایي؟ په اردو کې ورته هجوم وایي، موږ ورته په پښتو کې ګڼه وایو. د ګڼې اډو څه مقصد نه وي، ځکه ګڼه شور ته وایي، شرابې ته وایي، د ګڼې نظریه نه وي. او په کومه ګڼه کې چې نظریه نه وي هغه ګڼه قام نشي جوړولی. ځکه نو موږ نه قام جوړېږو، ځکه موږ نه ترقي کولی شو، ځکه موږ خوشحالیږو نه. ځکه چې موږ خپله خوشحالي صرف او صرف په تنقید برای تنقید کې ښودې ده، د یو بل په کنځلو پسې یې ښودې ده او زما په جلسه کې ډېره ګڼه ده. بس بیا چې دی جنډه مې چوته کړي په سوشل میډیا باندې، په هر چا سره په لارو کوڅو کې لګیمه چې نن زما پارټۍ دومره جلسه وکړله، دومره خلک و پکې. خو ما چېرته هم دا سوچ ونه کړو چې زما پارټۍ د قام دپاره څه وکړل یا زما پارټۍ د ورکرانو دپاره څه وکړل. نو بس زموږ دغه خوشحالي ده او دغه خوشحالي موږ ته په نصیب باندې را رسېدل، ځکه چې موږ په خپله خوشحالي نه غواړو. چې موږ خوشحالي نه غواړو نو خدای پاک به موږ له څه خوشحالي راکړي. ډېره ډېره مننه.